عمران خان هم وویل چې طالبانو مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي. سلامونه او نیکې هیلې. د دې راپور په اړه د کره او تازه معلوماتو لپاره دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپل خبرو کې یو ځل بیا افغانستان محور ګرځولې او ویلي دي چې دوی د افغان سولې پلوي دي او مداخلې نه کوي. عمران خان د خپل خبرو په دوام کې ویل چې په افغانستان کې د مداخلې پلوی نه دی او د امریکا هغه غوښتنه چې موږ څخه غواړي پر طالبانو فشار راوړو نه دی وړتیا نه لرو. عمران خان ویل موږ ځکه دا کار نشو کولی چې پاکستان کې یوازې د طالبانو مشرانو کورنۍ دي او د دوی د کورنۍ غړي نشو کولی زنداني کړو. عمران خان زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د سولې پلویان دي او د دې غوښتونکي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه ژر تر ژره ختمه شي. پاکستان لکه پخوا چې دلته ګټې درلودي او د جګړې تعمیل یې کوي ویل د هیڅ ستراتیژیکي ګټې پسې نه دی او نه هم د جګړې د کومې لوري ملاتړ کوي. تر دې وړاندې عمران خان ویلي و چې دوی او دولت د افغانستان په حق خپله پالیسي بدلوي او نور به په افغانستان کې لاسوهنې نه کوي. همدارنګه ده وویل چې پاکستان په افغانستان کې تل د جګړې یو لوري ملاتړ کړی او له دې وروسته به یې ونه کړي ځکه دوی ته کومه ګټه نه ده رسولې. پاکستان د افغانستان پر وړاندې تل تابعیض او غیر قانوني لارو چارو کار اخیستی. په دې هیواد کې د نیابتي جګړې ملاتړ کړی او د ترهګریزو ډلو مالي تعمیل هغه یادونې دي چې د پاکستان پر کړنو او نه د صداقت دلالت کوي. په دې وروسته کې د نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت له لوري د پاکستان پر وړاندې جدي دریځونه د دې لامل شوي دي چې پاکستان هم څه لاس په پښه وښوروي او افغانانو ته دا باور ورکړي چې دوی نور د سولې او ثبات لپاره ښکاره او پټ د افغانستان سره د تخریب پر ځای مرسته کوي. تر اوسه پورې هیڅ باور نه دی موجود چې آیا پاکستان به په رښتیا داسې کړنې ترسره کړي. موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې د پاکستان ټولې ژمنې تعقیب کړې ویل د پاکستان چارواکي خبرې او عمل زیات توپیر سره لري. تر بلې ویډیو په لاس پرم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.